مجاهد د کرزي او عبدالله لیک مو ترلاسه کړی په غوښتنه یې غور کوو. د طالبانو حکومت تایید کړه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکني حکومت د مصالحې شورا د رئیس ډاکټر عبدالله لیک ترلاسه کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی ګوري چې د دې وړاندیزونو ګټه د افغانستان خلکو او د طالبانو حکومت ته څه ده او که خیر پکې و بیا به عملي شي. طالب ویان زیاتوي د افغانستان ټول سیاسي مشران حق لري چې د افغانستان اوسني حکومت سره خپل مشورې شریکې کړي. حامد کرزي پرون بیا وویل چې د عبدالله په ګډه د طالبانو له حکومت څخه په یو لیک کې بهر ته د تللو افغان سیاسیونو د بیرته راتګ د زمینې برابرولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د ویان څرګندونې په داسې حال کې دي چې روانه اونۍ د جمهوري نظام یو مهم چارواکی عبدالسلام رحیمي له بهر څخه بیرته کابل ته ستون او د طالبانو له یو شمېر مهمو چارواکو سره ولیدل. معلومه نه ده چې د طالبانو غبرګون به د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله لیک ته څه وي.